بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم کی وی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج وي، صحیح وي، تاسو محتاج وي په هر څه کې مونږ الله ته محتاج یو، او څنګه چې مونږ محتاج یو نو داسې الله بې حاجته دی. څنګه چې مونږ الله نه غواړو او الله ته زمونږ ضرورت پیدا کیږي، نو دغه شانته د الله سبحانه وتعالی هیڅ چاته ضرورت نه پیدا کیږي او د هیڅ چا نه څه غواړي نه. او په دې باندې ډېر ښکلی بحث کړی دی شیخ عبدالقیم رحمه الله کتاب دار السعادتین کې. دا خبره کوي چې دا فقر دا د بنده ذاتی صفت دی، لکه څنګه چې غنا او بې پروایي او لاپروایي د الله ذاتی صفت دی، نو دغه شانته دا فقر دا د بنده ذاتی صفت دی. او څنګه چې اوس یو بنده دا رب نشي جوړېدلی، نو دغه شانته بنده دا غني نشي جوړېدی، دا بې پروا کېدی نشي. یعنې بنده په هر وخت کې خپل رب ته محتاج دی چې د هغې نه وغواړي، د هغې نه سوال وکړي، د هغې طرف ته رجوع وکړي، د هغې طرف ته توجه وکړي. او دغه شانته الله سبحانه وتعالی چې څنګه بنده نشي جوړېدی، نو دغسې هغه فقیر نشي جوړېدی، دغه شانته الله سبحانه وتعالی حاجت چاته نشي پیدا کېدلی. نو الله سبحانه وتعالی بې پروا ذات دی، هغه غني ذات دی، او بنده فقیر دی، ملنګ دی، او دا به د الله نه غواړي. څو پورې چې دی بنده دی، نو دا به د الله سبحانه وتعالی نه غواړي او د الله نه به الله طرف ته به توجه کوي په هر وخت کې. دا نه دی چې د سړي یو ضرورت پیدا شو، یا په یو غم مصیبت کې دی پرېوته، نو دی به د الله طرف ته توجه کوي، بلکې دا هر وخت کې به د رب نه د هغه رحمت غواړي، د هغه امید به ساتي. یعنې هر وخت کې بنده د رب رحمت او کرم دې ته محتاج دی.